دا غونډېدل هسې به موږ راغونډېدو 14 اګست په حواله خو چې په جمهوریت باندې کوم وار شوی دی کوم عدالتي ګزار شوی دی موږ نن په دې خاطر راغونډ شوي یو چې یو د هغې فیصلې غندنه وکړو اګر چې هغه یو عدالتي فیصله ده نه منلو په دې صورت کې څه نه کېږي چې ریسټیټ کېږي نواز شریف صاحب نه خو بیا هم د دې عدالتي فیصلې خلاف موږ خپل احتجاج ریکارډ کوو او موږ عدالت ته او د قوتونو ته کوم قوتونو چې د عدالت په ذریعه باندې سازش کړی دی د عدالت په اوږې ټوپک ایښی او په جمهوري حکومت یې ګزار کړی په جمهوري وزیر اعظم یې ګزار کړی موږ د هغې غندنه کوو زه ستاسو ټول له قرارداد اخلم تاسو دې خبرې سره متفق یې نه به دې نه علاوه موږ نوي دا میټینګ دا دی چې د دې لپاره راغونډ شوی دی چې موږ د نوي وزیر اعظم د انتخاب او د هغه د کابینې انتخاب باندې هغه ته مبارکي وایو او د هغې توثیق کوو درېیمه خبره اسلام جاوید صاحب مخکې 14 اګست را روان دی زموږ دا خیال دی اسلام جاوید صاحب ذکر په دې باندې دوباره خبره نه دي کړ خو یوه خبره هغه ضروري کول غواړم چې موږ خپلو ټولو اتحادي جماعتونو ته جمعیت علماء اسلام پاکستان په زروان صاحب ته په چترۍ صاحب ته حاصل بزنجو ته او څه ناڅه پورې د جمهوریت سره د جمهوري حکومت سره د ودرېدو په حواله موږ اسفندیار ولي او د هغه پارټۍ ایم پي ته هم خراج تحسین پېښ کړو ځکه چې هغې موږ سره په سخته کې ودرېده او هغې موږ سره نه هغې د دې ملک سره د دې ملک د جمهوریت سره ولاړ دي نه صرف هغې ولاړ دي بلکې سیول سوسایټۍ د انساني حقونو تنظیمونو پرون تاسو د اسما جهانګیر پریس کانفرنس کتلی دی دا ټول خلک د میا صاحب سره نه بلکې دا د جمهوریت سره د دې ملک سره د دې ملک د راتلونکي نسل سره د خپلو بچو سره ولاړ دي د خاورې سره ولاړ دي موږ ورته خراج تحسین پېښ کړو د هغې دې کاوش ته په دروند نظر ګورو د دې نه علاوه یو مختصر ذکر کول غواړم چې میا صاحب کم و بیش 100 ورځې لاندې یا 100 ورځې باندې 4 کال حکومت کړی دی او دا دوري حکومت د پاکستان د تاریخ د ټولو نه زبردست حکومت و موږ میا صاحب ته په 2 لاسي باندې خراج تحسین پېښ کړو په دې دورانیت کې سره د دردو سره د سازشونو میا صاحب چې کوم دی نو هغه د سیپیک آغاز کړی دی میا صاحب د بجلۍ په بحران باندې قابو بیا ممکن ده دا بېله خبره ده چې زموږ په علاقه کې د لوډ مینجمنټ مسله ده یعنې فیوز کېږي زموږ ټرانسمیشن لاین کې مسلې دي بجلي هغسې نه میلاوېږي ادروایز چېرته چې د تارونو د ټرانسفارمرو مسلې نشته نو هلته له 3 او 4 ګنټو نه زیات لوډ شوي نشته او زموږ دا یقین دی او کیلکولیشنز دي ده کومې منصوبې چې روانې دي هغې په برکت باندې به انشاءالله العزیز په 2018 په اول کې په مارچ فروری اپریل کې د غیر صبح لوډ شیډینګ باندې مکمل خاتمه بیا موندي موږ په دې زبردست اقداماتو باندې میا صاحب او د هغه تېرې کابینې ته خراج تحسین پېښ کړو او زموږ یو درخواست دی په تنظیمي امورو موږ خبرې نه کول غواړو دا د تنظیم د صدر او د جنرال سیکرټري صوبې نه چې کوم اختیاري د تنظیم د فعالیت خبره کوم د هغې مطلب دا دی چې یعنې کوم ملګري اوس په فیلډ کې دي که د هغې سره عهده شته او که نشته ځکه ډېر خلک د میا نواز شریف صاحب مخکې هم همدرد وو خو دې فیصلې نه وروسته خاص کر ځوانان خاص کر اساس خلک چې هغه د پاکستان سره د پاکستان د خاورې سره د جمهوریت سره وابسته دي او اساس دي هغې د میا صاحب سره ډېرې همدردیانې پیدا شوي دي صرف او صرف دومره کول دي چې هغې ته ځان رسول دي هغې له جواب ورکول دي که هغې رابطه کوي تاسو جواب ورکړئ که هغې رابطه نه کوي تاسو ورسره رابطه وکړئ ځکه دا وخت دی چې خلک میا صاحب طرف ته مایله دی او خلک د هغه سره ولاړ دی نو په دې حواله باندې تنظیمي امور زما مطلب دا دی تنظیمي فعالیت زما مطلب دا دی چې موږ د خلکو ځان ورسو ځکه الیکشن هم په سر روان دی او دې سازشي قوتونو له هغه مخالف سیاسي پارټو له به موږ انشاءالله په جمهوري طریقه باندې ګزار ورکوو د ګزار ورکولو ښه نه ښه طریقه هغه به 2018 کې انتخابات دي چې موږ زیات نه زیات ورکړو خبره مختصر کوم یو عرض مې دا دی زما تجویز دا دی چې ټول مسلم لیګي ارکان چې کوم دي هغه نه صرف خپل ځانونه بلکې خپل بچو له خپل ګاونډ کې خپل ملګرو ته د سبا نه او د چې کم از کم د 14 اګست پورې د پاکستان بیج د پاکستان جنډا لګول لازمي کړي موږ د خپل وطن سره د خپلې مینې اظهار په هر صورت زما خواست تجویز دی چې زموږ د سوشل میډیا ملګري چې کوم دي هغه خپل کردار مخکې هغوی ترسره کړی دی خو چونکې په پارټۍ باندې یو سخت ده هغه ورځ ما په ټویټر باندې کاته چې په پارټۍ کې دننه اختلاف کول دا فطرت دی یعنې دا انساني فطرت دی چې زه به ستا سره اختلاف کوم خو د پارټۍ سره د ملګري سره د یار دوست سره د قاید سره په سخته کې ودرېده دا کرکټر دی موږ به خپل کرکټر ښایو د میا صاحب سره به ودرېږو نو زما سوشل میډیا ملګرو ته دا خاص دی چې دا چونکې سخت وخت دی په دې معنی کې چې میا صاحب زموږ نه ګوښه کړی شوی دی یو طرف ته کړی شوی دی دا خلاف سازشونه روان دي سوشل میډیا ملګري لږ په دې حواله باندې دا سرګرمیانې دغسې نورې سرګرمیانې لږ زیات مخې ته راوړئ چې دې خبرې اظهار وشي چې مسلم لیګ نون نه صرف امپیګان مینېګان د هغې قایدین د هغې عهدهدار بلکې ورکر او ووټر د میا صاحب سره کلک ولاړ دي نور خبر نه کول غواړم دغه مربوط رابطې چونکې قورم اوفن دی خو بیا هم ځینې مشران دي چې هغې د خبرو کولو زیات جوګه دي زیاته تجربې ده نو زه به هغې له دعوتونه ورکړم چې هغې خبرې وکړي
په سر کې سوشل میډیا ټیم ندیم صاحب ته خاص کوم چې مختصر زه بخښنه غواړم چې ما اوږدې کړې مختصر خبرې. بسم الله الرحمن الرحیم.